الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صدق الله العظيم. إذا منذ دنیا چې کله الله جل جلاله جوړ کړی د هغه وخت نه کشمکش روان دی په مابین د خیر او شر کې. بیا چې کله الله جل جلاله آدم علیه السلام پیدا کړو، بیا دا کشمکش په مابین د آدم علیه السلام او ابلیس کې شروع شو. بیا په هر دور کې د رحماني قوت او د شیطانی قوت منځ کې تصادم او ټکر شوی او روان دی. یو طرف ته اولیاء الرحمن، بل طرف ته اولیاء الشیطان، یو طرف ته حزب الله او بل طرف ته حزب الشیطان، یو طرف ته روحاني قوت، بل طرف ته مادي قوت، یو طرف ته د خیر لخر، بل طرف ته د شر لخر، یو طرف ته د ایمان لخر، بل طرف ته د کفر لخر، یو طرف ته روحاني قوت، بل طرف ته مادي قوت، یو طرف ته د خیر لخر، بل طرف ته د شر لخر، یو طرف ته د ایمان لخر، بل طرف ته د شر لخر، یو طرف ته نبوي او محمدي صلی الله علیه وسلم لخر، بل طرف ته ابلیسی لخر، یو طرف ته روحانی لخر، بل طرف ته دجالی لخر. دا معرکه او جنگ بروانوي او تر قیامت بروانوي. الله جل جلاله په سوره حج کې فرمایي هذان خصمان اختصموا في ربهم. دا دوه ډلې دي چې د دې جنگ روان دي د الله په باره کې. څوک د الله جل جلاله خدای مني او څوک د زمانه د فرعون او د سرکش نتنیاهو او د ټرمپ خدای ته په سجدو او په ګونډو شي. ما چې کوم آیت کریمه ولستو په دې مبارک آیت کې هم الله جل جلاله هم دا خبره ذکر کړي. الله جل جلاله فرمایي مؤمنان د الله جل جلاله د دین لپاره او د اسلامي نظام د حاکم کول لپاره او د قران لپاره او د اسلامي قانون د حاکم کول لپاره جنگيږي، او کافران د طاغوت لپاره د شیطان د بے حیاي د فحاشۍ د غیر الله د قانون د دیموکراسي او د جمهوریت د حاکم کول لپاره جنگيږي. نو تاسو اے مؤمنانو د الله جل جلاله د لخر سره یو ځای او د شیطان د لخر سره جنگيږي. بره به ان شاء الله تاسو د شیطان پلانونه او استراتیژیک او پالیسی ډیر کمزور دي. نو موږ تاسو چې قرآن باندې منګولي ورغو، په قرآن باندې عمل شروع کو، نو الله جل جلاله موږ تاسو کامیاب کړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.